نړۍ له تازه پیښو څخه ځان خبر کړئ. له موږ څخه یې واورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. شکیب الحسن د کرکټ نړیوال شورا یا ICC نن سه شنبه اعلان وکړ چې د بنگلادیش کرکټ ملي لوبډلې پر کپتان شکیب الحسن یې د فساد په اړه حال نه ویلی په 3 جلا قضیو کې یو کلن بندیز لګولی دی. دا قضیې له شریلانکا او زیمبابوې سره د 2013 کال لوبو او هماغه کال د هند کرکټ غوره لیګ لوبو په اړه دی. البغدادي په سوریه کې د کردانو په مشرۍ وسلوال ځواک SDF وایي د دوی یو جاسوس د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش د مشر ابوبکر البغدادي نیکر غلا کړی و او وروسته یې پر هماغه نیکر له DNA معایناتو وروسته د البغدادي مړی وپېژندل شو. خلیلزاد افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره د سولې په تړاو خبرې کړې دي. د عمران خان د دفتر لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي خان له زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې د افغان سولې په بهیر کې د خپلې پوره همکارۍ ډاډ ورکړ او ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو په خاطر باید ټولې خواوې عملي ګامونه پورته کړي. بهرنیو چارو وزارت BBC د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه رسمي لیک ترلاسه کړی چې پکې د دې وزارت ټولو رسمي او قراردادي کارکوونکو ته جدي سپارښتنه شوې ده چې پر خواله رسنیو دي د هیواد د سیاسي او امنیتي وضعیت په اړه له هر ډول بحث او نظر ورکولو ډډه وکړي. دا لیک د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال ادریس زما لخوا لاسلیک شوی او په کابل ولایاتو کې د بهرنیو چارو وزارت د ټولو څانګو په ګډون له هیواد بهر د افغانستان سیاسي استازولۍ او کنسلګریو ته استول شوی دی. حمدالله محب افغانستان د ملي امنیت صلاحکار وایي تر هغو چې پاکستان طالبان د وسلې ایښودو ته ونه هڅوي د امریکا او طالبانو کیدونکو هوکړه روانه جګړه نشي ختمولی. حمدالله محب نن سه شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل چې طالبان د سولې په پلمه د امتیاز په لټه کې دي او د ده په ټکو د ملا ذاکر په ګډون یو شمېر طالبان د جګړې لپاره داعش وسلوالې ډلې سره یوځای شوي دي. شبکې د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي د لومړي ځل لپاره د دوی وتوانېدل د مخابراتي شرکتونو د مالیې ټولولو سملاسي یا ریل ټایم سیستم فعال کړی. دغه سیستم دا وړتیا لري چې د یو کس د ټلیفون د اچول شوي کریډټ کارت 10% مالیه په اتومات ډول د حکومت خزانې ته ولېږدوي. تر اوسه شرکتونه هره میاشت له خپلو عوایدو نه په فزیکي ډول راپور ورکوي او مالیه ترې اخیستل کیږي. اشرف غني د ولسمشریزو ټاکنو نومان نورالرحمن لیوال په خپل تازه څرګندونو کې ویلي دي چې ولسمشر غني د دوه مرستیالانو ته $1 میلیون رشوت ورکړی او تر ټاکنې یو ورځ مخکې له هغه نه بیل کړی و. د ولسمشریزو ټاکنو نومان نورالرحمن لیوال دواړه مرستیالان د رایې اچونې نه یوه ورځ مخکې له هغه څخه بیل ټاکنیز ټیم ته لاړل چې په دغه تړاو نوموړي په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې د هغه په ناخبرۍ کې دواړه مرستیالانو لا بل کوم ټیم سره جوړجاړی کړی او هغه به ژر خپلې نوي مرستیالان کمیسیون ته معرفي کړي. پاکستان د پاکستانی رسنیو د راپورونو په وینا د خیبر پختونخوا عالی وزیر محمود خان تېره ورځ په خپلو خبرو کې ویل چې په خیبر پختونخوا ایالات کې د وړو قحطي راغلی او د بیو د کنټرول لپاره باید موږ افغانستان ته نور وړو نه لیږو نو له همدې امله افغانستان ته د وړو په صادراتو بندیز لګوو. عالی وزیر محمود خان په دې تړاو ټولو ادارو ته امر کړی چې له دوی او غنمو وړو ته سخت اړتیا لري او باید اوس مهال افغانستان ته وړه صادرات بند شي. له موږ سره چې وی له تاسو مننه.